अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزی کتونکو د پروګرام په آغاز کې با تاسو سره ز بریکینګ خبر شریکوم چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د قتل منصوبه تیار شو و دا منصوبه چا تیار کړو په دې کې څوک انوالو دي ملوث دي په دې به خبره کوم د دې نه علاوه په دویمه برخه کې د دې ویلاګ زب ذکر کوم چې په ماضی کې هغه کوم اسرائیلی وزیر اعظم دی په چا باندې چې قاتلانه حمله شوی وي یا په قاتلانه حملو کې وژل شوی وي کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نړوان دي تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو په حالت حاضره یا په عالمي حالاتو باندې ستاسو نظر او تاثرات څه دي کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به کوم چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د قتل منصوبه تیاره شوې وه د اسرائیلي مختلف اخباراتو لخوا راپورټ شایع شوی دی په هغې کې ویل شوي دي چې یو اویا کلنې یعنې 70 ساله زنانه د بنجامین نتنیاهو د قتل منصوبه تیاره کړې وه ویل کېږي چې هغه څو ورځې راهسې غیب وه هغه بیماره وه خو چې کله هغه پبلک ته راغله نو هغې دا خبره وکړه چې ګنې هغې د بنجامین نتنیاهو د قتل منصوبه تیاروله د اسرائیل د سکیورټي یا انټیلیجنس ادارو لخوا دا ویل شوي دي چې دې زنانه غوښتل چې دا تل ابیب ته لاړه شي او هلته په بنجامین نتنیاهو باندې د بارودي موادو سره حمله وکړي یا لاسي بم حمله وکړي یا هینډ ګرنیډ حمله وکړي او هغه قتل کړي دا د ټولو نه اهمترین خبر مخې ته راغلی دی یقینا چې په اسرائیل کې دې خبر ډیر ور کرلی دی چې به څنګه یو عام زنانه کوم چې صرف د حکومت مخالف ګڼل کېږي هغه داسې اقدام کولی شي نو هغوی ډیر زیات سکیورټي اقدامات نور هم سخت کړي دي دې زنانه باره کې ویل کېږي چې دا د حکومت مخالف چې څومره ریلیز وځي احتجاجونه وځي یعنې تقریبا 2-3 ورځې مخکې تاسو ته پته وه چې په تل ابیب کې ډیر غټ احتجاج شو په هغې کې د خلکو وینا وه چې په غزا کې تاسو وحشیانه کاروایي بند کړئ او په غزا کې چې کوم د لوږې نه دا ماشومان مري د دې ذموار اسرائیل حکومت دی نو دا د حکومت مخالف مظاهرې دي په تل ابیب کې او دغه رنګ په نورو ښارونو کې شوي دي دا زنانه هم د دغې مظاهرو یعنې د حکومت مخالف د مظاهرچیانو برخه وه کتونکو اوس په زه خبره کوم چې په ماضي کې هغه کوم اسرائیلي وزیر اعظم دی په چا باندې چې قاتلانه حملې شوي دي اول به زه مختصر ذکر وکړم د اسرائیل اولنی وزیر اعظم ډیوډ بن-ګورین په هغه باندې په 1957 کې قاتلانه حمله شو وه خو هغه بچ شو دویمه قاتلانه حمله په وزیر اعظم اسحاق رابین باندې شو وه په 1995 کې په 4 نومبر 1995 کې په اسحاق رابین باندې قاتلانه حمله وشوله او د دې قاتلانه حملې په نتیجه کې اسحاق رابین هلاک شو کتونکو اسحاق رابین ولې په هغه باندې قاتلانه حمله ولې وشوه هغه ولې قتل کړی شو دا ډیره زیاته انټرسټینګ سټوري ده کتونکو په څنګه چې تاسو ته پته ده چې امریکې په هغه وخت کې یعنې په 1990 یا په 1991 کې کله چې خلیج جنګ وشو د عراق او د امریکې جنګ وشو د هغې وروستو په هغه وخت کې چې کوم صدر بوش و یعنې 2001 کې په افغانستان یا په 2003-4 کې په عراق باندې حمله کوونکي د امریکې صدر بوش چې کوم و د هغه پلار سینیر بوش په ورته ویل شو په هغه وخت کې هغه په عراق باندې حمله کړې وه او هغه ډېر زیات پاپولر و 89% یا 90% د هغه پاپولریټي ریټ په امریکا کې یو هیرو په طور به هغه ته کتل کېدل خو کله چې هغه اسرائیل سره دا شرط کېښوده چې تاسو به امن معاهدې ته راځئ د فلسطین سره د دې په شرط باندې موږ تاسو له $10 ارب درکو چې تاسو پې آبادکارۍ وکړئ کتونکو په اسرائیل کې چې دا څونه تاسو آبادکارۍ وینئ د فلسطینیانو ځمکې قبضه کېږي بیا په هغې باندې آبادکاري کېږي د یهودیانو دا ټول فنډینګ امریکا کوي امریکا په دې کې براه راست انوال دی په هغه وخت کې هم $10 ارب امریکې ورکول خو د امریکې دا پریشر و دا مطالبه وه چې اسرائیل به د فلسطین سره پیس پروسس ته تیاریږي یعنې امن معاهدې ته به تیاریږي د هغې وروستو صدر بوش له یهودیانو دا سزا ورکړله چې راتلونکي الیکشن و په هغه الیکشن کې هغه ته شکست ورکړه او د هغه په مد مقابل چې کوم کینډیډیټ و بل کلنټن هغه په اقتدار کې راغی په 1992 د الیکشن په نتیجه کې بل کلنټن په اقتدار کې راغی خو د هغه پالیسۍ هم دا نه چینج نه وی د اسرائیل متعلق هغه هم د اسرائیل نه دا مطالبه کوله چې پیس پروسس شروع کړي د دې په نتیجه کې اسرائیل مجبور شو او د هغوی چې کوم وزیر اعظم و اسحاق رابین هغه دې ته تیار شو چې د هغوی دا مطلب و چې یو ګریټر اکنومیک زون به جوړ کړو او دا اکنومیک زون مشري یا انتظامیه به اسرائیل چلوي او باقي کارونه به د عربیانو نه اخلو مطلب کوچ په اسرائیل ځي او باقي چې کوم پاتې شي هغه به عربیانو له ځي د دې فارمولې دا مقصد و خو به هر حال په دې کې څو شرایطو هغه کې یو شرط دا و چې ګولان هایټس کوم چې په 1967 جنګ کې اسرائیل د شام نه قبضه کړو دا سټریټیجک پهاړي سلسله دا سټریټیجک غرونه دي دا به شام ته واپس
بندوبست کولی د دې په بدل کې به شام اسرائیل چې کوم هغه تسلیمو. د دې نه علاوه صحرای سینا کوم چې په 1967 کې اسرائیل قبضه کړې وه د مصر نه، هغه انور سادات وزیر اعظم په هغه وخت کې هغه د مذاکراتو په نتیجه کې جنگ هم پدې شو او د هغې وروسته مذاکراتو شو. د هغې په نتیجه کې صحرای سینا اوس چې کوم د مصر حصه ده د اسرائیل نه انور سادات ټایم کې اغستو. د دې وروسته دریمه خبره چې کومه د یروشلم راتله یا د بیت المقدس راتله، په دې بیت المقدس باندې ډیره غټه مسله ده او بون اف کنټنشن چې کوم دی هغه هم بیت المقدس دی. په دغه فارموله کې یعنی اوسلو اکارډز چې کوم کېدل 1993 نه والے 1995 پورې د امریکې په پریشر باندې د امریکې خبره یعنی بل کلینټن به دوی ته کوله وې عربیانو ته او د اسحاق رابین ته چې تاسو کزنز یې، مطلب تاسو یو د ابراهیم اولاد یو د حضرت اسحاق علیه السلام اولاد دی، بل د حضرت اسماعیل علیه السلام عرب چې کوم دي د اسماعیل علیه السلام اولاد دی. نو په دې کانټیکس کې ورته وایي چې تاسو خو کزن یې، تاسو پیس پروسس شروع کړئ. هم دا وجه وه چې اسرائیل دې ته کېناسته چې به د ګولان هایټس په شام له ورکو او دغه رنګ چې کوم دا یروشلم علاقه ده په دې ځای کې به یو فلسطینی ریاست قایم کو. خو چې کوم دا یروشلم کې کوم دا جومات واقع دی دا به دې له به لا ګوتې نه وړو، دا به بیا په مستقبل کې د دې سره ګورو. خو بهرحال د دواړو طرفونو لخوا په دې باندې اګریمنټ وشو، دوه معاهدې وشو، دې ته اوسلو اکارډز ویلی شي، یو په 1993 کې وشوله، بله په 1995 کې وشوله. هم په دغه کال یعنی په 4 نومبر 1995 کې په اسرائیل کې په وزیر اعظم اسحاق رابین باندې یو یهودي حمله وکړه او هغه قتل کړو. مطلب دا دا چې به مونږ ګریټر اسرائیل قایمول غواړو او ته چې کوم دی لګې دغه د اوسلو اکارډ په ذریعه باندې ګولان هایټس هم ورکوي او د فلسطیني ریاست راته په اسرائیل کې قایمه. د دغه فلسطیني ریاست چې کوم نقشه وه هغه دا وه چې کوم ویسټ بینک دی دا او په غزا باندې مشتمل علاقې به یو فلسطیني ریاست وي. په دې باندې اګریمنټ خو د بدقسمتۍ نه اسحاق رابین چې کوم هغه وجل شو. پاتې د یروشلم خبره ده یا د مقدس مقاماتو خبره وه. د دې وروسته چې کوم وزیر اعظم راغلو تقریبا 1999 کې احود براک د اسرائیل وزیر اعظم راغلو، داغه دا کوشش هغه ډېر حده پورې تلو، ډېر لرې پورې په دې کې تلو. ان دا یو ریکټنګل شیپ کې یو علاقه ده، په دې کې دا جنوبي حصه چې کوم ده په دې کې دا مسجد اقصی واقع ده او دغه رنګ چې کوم هغه هیکل سلیمان یو هغه په شمالي برخه کې قایم و. په هغې باندې ګنبد صخره مسلمانانو عبدالملک بن مروان ټایم کې هغه جوړ کړی شو. نو د دغه وزیر اعظم یعنی د یهود باراک دا خیالو چې دا جنوبي حصه چې کوم ده کوم ځای کې چې مسجد اقصی ده دا به د مسلمانانو شي او شمالي حصه چېرته چې دا د هغوی هیکل دی هیکل سلیماني چا چې رومنز چې کومو دا په 70 عیسوي کې رومیانو د راغورځولو په هغې دغه علاقه به یهودیانو له ورکړې شو. خو بهرحال دواړو طرف ته مسلمانان دې ته اګري نو نه یهودیان دې ته اګري، دغه پلانینګ هم ناکام شو. کتونکو هم دا د نننۍ ورځ همترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.